الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال. روزگاری است که من طالب دیدار توام، فکر من باش در این شهر گرفتار توام. گفته بودی که طبیب دلی هر بیماری، پس طبیب دل من باش که بیماری توام. در ولی مشر محترم الملو اسلامی ماده وزارت خانم محترم و مسئولین، خبری ډېرې اوس که علما کرامو زر افشانۍ وکړې، فکر کوم هغه څه چې لازم و هغه وویل سو د صحت په مورد. خو بیا هم د هر سړي خپله سلیقه ده، کېدای شي داسې خبرې به په مخه درسي چې هغه به مو نه وي اورېدلې. د اسلام مقدس دین هغه جامع کتاب چې د انسانیت د رهبرۍ لپاره راغلی. علما کرام وایي چې هغه د صحت کتاب هم ده. په لوی قرآن کې شپږ ځایه د شفا آیاتونه راغلي دي. نو ځکه علما کرامو به پخوا زموږ اسلوب و، پخوا زموږ د علما کرامو حجره شفاخانه وه، د هغو مسجد و محراب زموږ لپاره عملیات خانه وه.